Okay, in today's lesson, we're going to study another part of speech, which is called conjunction, and it is known from its name that it conjoins. It conjoins words, phrases, or clauses. So, conjunction is a word or group of words which join two words, phrases, clauses, or ideas. In words like, for example, Ali and Ahmad. The word and is a conjunction and it has been used to join these two nouns in this phrase. Before that, we have to understand about the phrase or class. We understand about the class, but we doesn't know about the phrase. First, you have to define the phrase and write down the definition of it. Okay. Class. Letter, which is called harf or tore in Pashto language, is a symbol. Point number one. And point number two represents a specific sound. حرف یا تورې چې وي دا یو سمبل دی، یو نښه ده which represents a specific sound کوم چې د یو مشخص आवाज نمایندګي کوي. For example, this C is a symbol actually and it produces a specific sound. It represents a specific sound. د یو مشخص आवाज نمایندګي کوي. نو دې ته ویل کېږي letter. Then when letters are combined, then words are formed. Then word is a letter or a group of letters. Only one letter can also be a word, sometimes. And actually, it is the collection of letters, the combination of letters, and a word represents a specific meaning instead of sound. لغت چې وي یا کلمه دا یا یو حرفي یا د حروفو مجموعي which represents a specific meaning to مشخص معنا ورکي او letter specific sound a word to the specific meaning ورکي لکه for example this is a letter but it can also be a word when it gives a meaning before a noun. So this a represents a sound, the same like alif in Pashto language. And this a means yo. I means the. And I can also be a letter which is used to represent a specific sound. Sound lapara use show, letter de. Mana lapara use show, word de. I zamana work. Ya o interjection ya yo huruf na jodle. Ya ziyat na. Vowel huruf چې دي
A E I O U دا اوس بله موضوع ده. اوله خبره خو دا ده چې دې ته غږ لرونکي نه وایي. دا خبره غلطه ده. دې ته به موږ وایو که معنا ورکړو، اول خو معنا دې ته ضرور هم نه ده. واول ورته ویلی کېږي، بس پښتو کې ورته ورډ نشته دی، پښتو کې ورته واول وایو. د دې کار چې دی اصلا حرکت ورکول دي. دا حرکت ورکوونکي توري دي. یو حرف نه بعد استعمالیږي تر څو هغه حرف ته حرکت ورکړي. لکه په پښتو کې د حرکت لپاره چې موږ الف، واو، ها او یا لرو. د یو حرف سره الف موږ یو ځای کوو تر څو اواز یې جګ شي. بنه با جوړ شي، جنه جا جوړ شي، چنه چا جوړ شي. دغه رقم واو یو ځای کېږي، اواز مخکې بوځي. مو، کو، رو، جو. یا هی یو ځای کېږي، اواز پورته ځي، لنډ ویلی کېږي. لکه با، چا، ما یا ب. یې د یو حرف سره یو ځای کېږي، اواز ښکته بوځي. په عربي کې بیا زبر، زیر او پیش دا استعمالیږي د حرکت لپاره تر څو یو حرف ته حرکت ورکړي. زبر پورته او حرکت ورکړي، زیر لاندې، پیش مخکې. په پښتو کې بیا داسې دي چې بعضې کلمه حرکت لري بغیر د دې څلور تورو نه. صحیح؟ لکه خپله دا حرکت کلمه چې ما لیکلې ده، اوس دلته په دې لغت کې چې څلور حروف دي، په دې څلور حروفو کې صرف یو حرکت نه لري. تی په خپل ځای ولاړه، نو ټول حرکت لري. دې باندې زبر حرکت شته، دې باندې زبر حرکت شته، دې باندې زبر حرکت شته، دې باندې نشته. حرکت داسې ویلی کېږي. اوس دغه حرکت کلمه چې پښتو کې موږ لیکلې ده، د دې لپاره خو دلته اوس موږ دا کومکي توري نه دي ورکړي، خو حرکت لري. زبر په دې درې واړو باندې شته دی. د دقې زبر لپاره چې کله دا کلمه موږ پښتو کې لیکو، باید واول ورته موږ استعمال کوو. لکه هې لپاره موږ اچ استعمال کړ، زبر لپاره ای ورکو. آرم د ری لپاره استعمال کو، زبر لپاره ای ورکو. بیا کیم د کاب لپاره استعمال کو، زبر لپاره ای ورکو. او جی د تی لپاره استعمال. صحیح؟ یا مطلب پښتو نومونه موږ لیکو. حرکت نه هدف سرجي لکه اواز ورکونه ده. اصل دا حرف چې دا خو په خپل ځای ولاړ وي، لکه ب، ک، ج، چ، ش، م، ن، ر. دې ته به ته حرکت ورکړي چې یو طرف ته لاړ شي. د بنه با جوړ شي، د جنه جا جوړ شي، د منه ما جوړ شي، یا مو، می، ما. دا خو په خپله حرکت نه لري. دا حروف کاره ژبه کې دي، په خپل ځای ولاړ. اوس انګلیسي کې یو کلمه راځي، که واول ورپسې حرکت ورکو که نه، په خپل ځای ورسره جوخت بل وایو، یو رقم. صحیح ده؟ نو دغه رقم لکه مثال زه ولیکم سپینډ. و سپینډ کلمه د انګلیسي کې د اس نه وروسته کوم واول نشته، نو پی پسې داسې وایو، په خپل ځای ویلی کېږي، بیخي حرکت نه لري، خپل ساوند ورکوي. پی ورسره ډایرکټ یو ځای کېږي، په، خو پی حرکت لري. پی، سپینډ. نو دې پی ته حرکت چې ورکړو دلته واول شته، نو دې ته حرکت ورکړه سپین. ان پسې ډایرکټ بیا ډي د واول نه لري، نو دا جوخت وایو داسې سپین. ډي ته حرکت نه ورکو، ان ته ولې واول نه لري. دا هغه حرکت چې دی د واول کار دی په هره ژبه کې چې وي. نو په پښتو کې بیا داسې دي چې موږ زبر زیر پیش نه کاروو، اما شته په دې کلماتو کې د حرکت لپاره. نو دغه حرکت لپاره باید په انګلیسي کې چې دا کلمه موږ اړو باید دا استعمال، ځکه د زبر زیر پیش موږ لیکو. معمولا بیا داسې نور دا 15 حروف دی واول، دغه 15 حروف 32 ساوندز ورکوي، 32 واول ساوندز کریټ کوي. دا په انګلیسي کې ټول شپږ حروف دي، 50 ساوندز دي چې په دې کې 15 واول حروف دي. دغه 15 واول 32 ساوندز کریټ کوي، مکمل ډیفټانګ دي، ټریفټانګ دي، مختلف. چې بیا کله معمولا دا موږ استعمالو او اکثره پښتو نومونو کې دا د زبر لپاره کارو، دا او دا د زیر لپاره کارو، او دا د پیش لپاره کارو پښتو نومونو کې. نور چې په انګلیسي کې بیا دغه ای په مختلف ځایونو کې مختلف اوازونه ورکوي، لکه کار کې آ ویلی کېږي، اما په سی ای ټي کیټ کې ا داسې ساوند ورکوي.
نو په هر ځای کې به مختلف ساوند په انګلیسي کې خپل قاعدې دي پښتو نومونو کې چې کله کارو چې پورته حرکت لري یو کلمه یا الف په ذریعہ باندې یا د زبر په ذریعہ باندې به ای ورکو او چې ښکته حرکت لري د ی په ذریعہ باندې یا د زیر په ذریعہ به ای یا آی کارو دواړه استعمالول شوار یو چی لکه عمران کلمه ده یا ایمال کلمه ده که چا اسره مولی کو سیده که از اسره مولی که هم سیده دغه رقم او یو د پیش حرکت لپاره مونږ کارو یا د واو لپاره یا د پیش لپاره نو مطلب هغه کلماتو کې حرکت موجود وي زبر زیر پیش خو مونږ نه لیکو پښتو کې نو دغه خاطره شته ده نو باید مونږ چې د واول ورته استعمال سیمی ورته په دې والا کېږي چې کله د کانسننټ کار کوي کله د واول سمایل خو ما ته چې دا دوه ډېر ساوندز کریټ کوي اوس دلته چې میجیک ای کله راځي په اخر کې میجیک ای دې ته ویل کېږي چې د یو لغت په اخر کې ای راشه تلفظ کېږي نه دا خپله څه کار نه کوي خو د دې نه مخکې چې کوم واول راغلی د دې اواز اوږدی لانکی لکه که زه یوازې پی آی ان ولیکم دا ویل کېږي پن خو که اخر کې ای ورکړم د دې ساوند هم ورسره جګېږي د دې خپل څه رقم چې نوم یې دی هماغه رقم یې ساوند هم کېږي فاین داسې ویل کېږي که زه سی یو ټي ولیکم کټ دا یو دلته زبر آواز ورکوي خو که چېرته په اخر کې میجیک ای ورکړي به کیو چې خپله د یو ساوند ته چینج کړي چې هغه مختلف ځایونو کې به دې مختلفې قاعدې دي چې کوم ځای کې کوم ساوند او څه رقم تلفظ شي دغه خاطر دی نه دوه ډېر ساوند جوړېږي ټول یو هر دا مې ترسې ولیکل چې هغه عمومي د دې کوم ساوندز دي او معمولا پښتو کې او سیمې واول چې دي هغه کله د کانسننټ کار کوي کله د واول څه معنا کله صرف یو حرف ته حرکت ورکوي او کله چې دی یو مستقل اواز په حیث باندې استعمال شي لکه ډبلیو سر کې چې راځي دا د واو اواز ورکوي مستقل ساوند لري خپل دې حالت کې ورته موږ کانسننټ وایو په اخر کې چې راځي صرف یو حرکت ورکوي په هغه حالت کې ورته موږ واول وایو نو ځکه ورته سیمې واول ویل کېږي چې بعضې وخت کې مستقل حرف اواز ورکوي او بعضې وخت کې چې صرف یو حرف ته حرکت ورکوي کانسننټ چې دي بیا هر یو خپل ساوند لري حرکت نه ورکوي نه څه شی د څه شي نه وروسته چې راشي او خپله دا ډبلیو دغه ځای کې سایلنټ دی سایلنټ دی ساوند نه ورکوي اوس که چېرته مطلب زه داسې ولیکم وینګ اوس دا ډبلیو خپل یو مستقل اواز لري ځان ته مستقل اواز لري په ځای کې کانسننټ فنکشن ادا کوي کوم چې کانسننټس دي کانسننټس به ساوند نه وي کانسننټس به حرکت نه ورکوي یو حرف ته هر یو خپل یو اواز لري when words are joined then three different things can be formed a phrase class or sentence چې دا هر یو بیا خپل خصوصیات لري for example phrase a group of related words د مربوطه لغاتونو مجموعه مربوطه دا معنا چې یو بل پورې تړلي یو معنا ورکړي دا څه نه چې هر دوه لغاتونه یا درې موږ سره یو ځای کوو It has no subject and no verb. Subject of verb بنا لري. معنا به ورکوي. نه phrase کې به subject of verb نه وي. معنا به ورکوي خو complete meaning بنا ورکوي. چې مطلب خلک هغې نه یو هدف واخلي یا پې پوه شي. دا فریز شو او کلاس ته مخکې را یو څه اشاره مونږ کړې وه زه به بیا ریپیټ کړو کلاس A class is also a group of related words but it has a subject and it also has a verb but when it comes to complete meaning
No, okay. هم معنا ورکي هم معنا نه ورکي خو داسې نه چې یو کلاس هم معنا ورکي هم معنا ورکي بیل بیل کلاسونه ځینې کلاسونه داسې دي چې معنا ورکي ځینې کلاسونه داسې دي چې معنا نه ورکي کوم چې معنا ورکي د هغې ته بیا ویلی کېږي انډیپینډنټ او کوم چې معنا نه ورکي هغې ته ویلی کېږي ډیپینډنټ نو معنا کلاس بیا په دوه ډوله انډیپینډنټ او ډیپینډنټ او د هغې علت هم شته چې دا ولې ډیپینډنټ کېږي معنا نه ورکوي ځکه په سر کې یو سبورډینیټینګ کنجنکشن استعمالیږي نن درس کې وایو یو سبورډینیټینګ کنجنکشن استعمال شي نو کلاس د انډیپینډنټ نه ډیپینډنټ ته بدل شي مثال زه وایم چې when Ali came. Now this is a group of related words. Ali is the subject and came is the second form of verb. So it has a subject and verb, but if you look at the meaning, it doesn't give complete meaning. You have to say something when you say when Ali came. When Ali came, so what happened? So there, you need to use a class, an independent class, together with this class in order to make this sentence meaningful. So when Ali came, it is a class, but this is called a dependent class because of using this subordinating conjunction at the beginning. So this is a dependent class. But if I just remove this word and just say Ali came, now Ali came is an independent class. It gives meaning. There is no subordinating conjunction at the beginning, so it gives a specific meaning, a complete meaning. So Ali came is an independent class, but if I say when Ali came, it is a dependent class. When Ali came, I was not at home. By the time after use. By the time Ali came, I was not at home. So I was not at home is also a class, and this is called an independent class. خو که زه مثال ولیکم, look at this phrase. At whom. At whom is only a phrase which contains a preposition and its complement, and this is called a prepositional phrase. Then we have 10 types of phrases in English. So at whom is a prepositional phrase. The subject nullity, verb nullity. Yes, about Ahmad. It is a prepositional phrase. In the morning is a prepositional phrase. No phrase ki chui khpal subject a verb nawi. Was at whom دو لغاتونو مجموعه ده معنا ورکي په کور کې خو د معنا نه ورکي چې څوک ته هدف واخیستل شي نو at whom دا یو phrase دی prepositional phrase دی ته ویل کی yes او دا چې دی independent class دا dependent class او د independent class ته بیرته جمله ویل شو هم دې ته موږ I was not at home ته موږ کولی شو جمله ووایو دا سنټینس هم ده او هم انډیپینډنټ کلاس دی او که دا دواړه یو ځای کړو when Ali came I was not at home دا هم سنټینس شو بیا ورته صرف یو کلاس نه وایو کله چې څو کلاسونه سره یو ځای شي څه شي ته دا ټول کلاس دی I was not at home دا مکمل کلاس شو او یوازې at home phrase شو سنټینس بیا څه ته ویل کیږي a group of related words containing subject and verb and always gives complete meaning. हमेशा माना ورکی نو independent class هم हमेशा माना ورکی او sentence هم हमेशा माना ورکی نو کولو شو دی independent class ته موږ sentence وایو خو که چېرته ډېر کلاسونه سره یو ځای شول بیا ورته صرف sentence وایو کلاس ورته نه وایو مطلب دا دواړه مو یو ځای کړل when Ali came I was not at home بیا ورته صرف sentence وایو خو دې ته به یوازې dependent class وایو دې ته به independent class وایو او که یوازې دا راغی نو هم کولای شو independent class ورته وایو هم کولای شو sentence ورته وایو د زه پر واخلې راځو خپلې موضوع ته
Chana. دوايو أخير إن شاء الله. Done? Lazuna Munch. Yo hona join ki. Yo bada bal sara join ki. Yo zeki. Gori. For example, here we define conjunction as conjunction is a word or a group of words. We join two words. Two words, for example, morning and evening. So this word is a conjunction which has been used to join these two words. But that is set of words that are joined. If I say, in the village, and you see in the car and on the bus. In the car and on the bus. So and is a conjunction which has been used to join two phrases, two prepositional phrases. The phrases join classes. The pen is in the car and on the bus. Oh, کله چې یاره پاره وایو مطلب دلته یا هلته بیا اورسته وایو چې کنجنکشنز کوم دي کلاس لپاره چې کلاسونه جوین کوي اول وایو بیا په کلاسونه جوین کوو چې کلاسز څنګه جوین کوي he likes cricket but I like soccer. He likes cricket, but I like soccer. So the word but is a conjunction, and here it joins two classes. He likes cricket is one class, and I like soccer is another class. And but is a conjunction. Then the but used to two classes sara join ki.